السلام علیکم. د غږ نیوز ګرانو کتونکو، تاسو ته معلومه وي چې منګه د غږ نیوز دا پروګرام د مرکه په نوم دی. په دې پروګرام کې منګه د مهمو شخصیاتو د ژوند په باره کې مختصر تپوسونه کوو. نو په دغه لړۍ کې را سره نن جناب پروېش شاهین صاحب میلمه دی. غواړو چې هغه ستاسو سره معرفي کړو او د هغوی د ژوند په باره کې د هغوی نه څه تپوسونه وکړو. نو پروېش شاهین صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه خان صاحب او ستاسو ملګري، ستاسو میډیا، ستاسو غږ ورشتیا غږ د دنیا ته خپور کو ډېر کتې شي، ډېر خلک خوښوي. زه ستاسو مننه کوم. شاهین صاحب، لنډ لنډ تپوسونه درنه کوم. اولنی تپوس زما دا ده چې ستاسو خو ډېره مطالعه ده. تاسو خو لکه ډېر زیات کتابونه لیکلي دي او ډېره مطالعه ده، ډېر څه ولوستي هم دي. نو زه نن غواړم چې تاسو کتونکو ته دا واضح کړئ چې تاسو چې څومره کتابونه لوستي دي. تاسو ماته د دوو کتابونو چې ستاسو ډېر خوښ شوي د هغو نومونه ماته ووایئ. ځینې کتابونه داسې چې هغه ته چې دا زما سره وی. جی جی. نو په دې کې د جرمني د شاعر ګویټي کتاب جی پیراډایز لاست و او اردو کې پښتو کې کابل کې ولن ترجمه وکړه. هغه ډېر زیات مزناک دی، زما ډېر زیات په خپل لکه خوا یو په جبو باندې یو سړي کتاب لیکلی په انډیا کې. جی جی. نو هغه 2 جلده دی. جی. ما سره یو جلد دی پیدا کړی مې په ډېر سخته باندې. ژوند کې خو ډېر اپس ډاون راځي که نه؟ خوشحالۍ پکې هم ډېرې راځي، غمونه پکې هم ډېرې راځي. او د داسې یو واقعه چې تاسو د نه شئ هېرولی، د خوشحالۍ یو واقعه ستاسو په ژوند کې کومه راغلي، هغه را سره شریکه کړئ. د خوشحالۍ واقعه خو دا وه چې موږ ټول خو کلیوال خلک یو، نن هم کلیوال یو. الحمدلله ما بیا کلیوال ژوند ډېر خوښ وي. نو تعلیم د ملګرو سره او دې سره نو ما خو 12 خپل ځاني د کراچۍ نه کړی، د سر سید کالج نه کور نه تښتېدلی وم. د 10 نه وروسته کراچۍ نه 12 وکړو. خو بیا لکه ما ته ګرانه مرحله دا وه جی چې 14 او خدای یو دی چې زموږ په وخت کې 2 کلاسونه، زه چې اوس هم د هغې نومه به یارېږم. 11 یو 12 هېڅ نه و، هغه اسان و. نو اوس د خدای نامې ته ګوره چې زه پرې ورغلم په 14 باندې. او چې نتیجه ووته زه ننګول ته په اخبار پسې تللی ما. یا وروره چې په اخبار کې مې خپل 905 مې لمبر یېرېږي رانه هم نه. او یا لکه چې وې پاسې یا لکه زه د هغې خوشحالۍ دا بازار مې چې ګډ شوی که دې خلکو ته وایي ما د چا مبارکي یا کور ته به کله رسم چې کور رالویم په کلي کې رالویم. ثابت سره ټانګه 4 میا کېده یا نه کېده، شپږانې سوالوی وه په هغه وخت کې د ننګول. ما ثابت سره ټانګه وکړه، ما یې وړمې او راغلم. د موږ د اور سکول چالو هغو کړ وننوتم هغو ته مې لکه پاس شوی نه یا کور ته یا په کوڅو. او بله دا چې خدای زه به ځم رښتیا به ویل غواړي چې زه په 14 چا دونه نه ومه پېژندلی، دونه عزت یې نه و راکړی لکه ما دی چې په 14 باندې عزت را. او د هغې غټه وجه څه وه چې بیا وروسته ما بي اډ کوه یا ان ایجوکیشن مې کوه، خو سر یې خو دغه و چې بیا یې نه وی، نو ما به څنګه کول؟ نو ځکه بیا پرنسپل او پلانی صاحب او پلانی صاحب چې خو دغه غټه دروازه وه الحمدلله چې زه په هغې په خجت سره تېر شوم او ما پاس کړو. زما د خوشحالۍ غټه دغه دا وه. ټیک شه جي. بل یو تپوس کوم شاهین صاحب، دا به راته په لنډو باندې ووایئ چې ستاسو د خوښې ټپه کومه ده؟ یوه ټپه به راته وکړي. زما خو وینا دا ده لیکلې چې که د پښتون نه خپل ټول تاریخ ورک شي، پروېش-شاهین غوندې بېڅوکه دی ورکړي چې د دې نه ته پښتون تاریخ جوړ کړه. زما چیلنج دی، زه جوړم د ټپې نه. او نو زما خو جواره یوه خوښه، زه خو چې کومه هم ژوندا خله خو وایي زه یې په توره سپینه نه یم، زه یې په توره سپینه نه یم، او کږه وږه په لارې ځي ما یې نه کړم. دا مطلب دا دی چې زما ته په زړه کې بل هم دی چې زه لکه په هندو نه یم، په مسلمان نه یم، په زوی نه یم، په ورور نه یم، په دښمن چې چا ښه کول زه د هغه ملګری یم. دا ټیک دی. کږه وږه په لارې په توره سپینه نه یم، خو کږه وږه په لارې ځي. نو زما مطلب دا دی چې کم سړي کې
اخلاق یا کیریکټر نبی علیہ السلام نه فرمایي تاسو که ښه سړی هغه دی چې اخلاق کوي متل خو لکه دا دی خو جو سلک ګډوډ دی خو زه به وکړم زما ډېر خوښ دی خو دا دی زه هر متل داسې نه کوم چې شاته پنځه معنا واقعیت نه پوهه نه تجربه نه او تاریخ نه خاطر پرېواتی نه زه هر متل مې نه خوښېږي وایي چې منظرې چې په غویمه شي د ګیدړو په وارثه شي منظرې چې په غویمه شي د ګیدړو په وارثه منظرې څونه دي په ځنګل کې او نو خلک تښتي او ځناور تښتي خو چې په غویمه شي ګیدړې لا تښتي نو دغه زموږ د پښتنو سره وشو چې راځئ چې کینو چې خپل کنې معلوم کو خپل شی معلوم دوست معلوم کو دشمن زموږ هېڅ نشي اوس بل سوال کوم شاهین صاحب هر بني ادم چې سهار پاسي د ماسخوتانه پورې د څه اکټیویټیز که زه به سهار چې پاڅېدم په دغه کامره کې به د سهار لمونځ کوم جی من نو کو یوه ورځ سټډي یوه ورځ لیکل کله کله داسې وشي چې سټډي ډېره شي نو لیک پاتې شي نوی کتاب یا راشي نوې رساله بیا لیکن او یا که نوی کتاب یا رساله یا اخبار ښه راسره نه و نو بیا به لیک له ډېر زور وکړم نو زه به دا لیکم د مازدیګر د بانګه پورې جی جی ګودې نه اکثر ستړي شي ښه د مازدیګر بانګې چې ووي نو جومات ته به لاړ بیا زه د 50 کال نه یا څه کم 50 نه زما دا عادت دی چې زه به د کور نه د غټ بوته پورې که اور ورېده که باران ورېده که واورې ورېدې خو زه به ځم دا غټ چې راځم نه کورونو شاته خوړ به وي نو په هغې کې به زه د ماښام یا د ماسخوتن لمونځ وکړم نو چې بیا نه ډوډۍ وخوړه نن سبا خو پکې فیسبوک هم راغلی نن دا وګوره چا میسج کړی دی که څه وایي یا زه ګرځوم نه چې راشم خلک راته تقاریر وایي موږ درته لس ټلیفونه کړی شل کړي زه ګرځوم نه د شپې د کټ ته نه ختو پورې په ځمکه مې ځان د ښه ښکلی ځای جوړ کړی خدایي مې خوره کړه بالښتونه 2-3 پاته ځان له هلته یم په دې لیکل فیسبوک په نه چلو فیسبوک کې وزر دا وګورم ما ته میسیجونه سوي بیا به جواب کوم ښه شاهین صاحب دا خو وشوه اوس یو تپوس د نه بل کوم شاهین صاحب تپوس دا دی چې تاسو ډېرو ملکونو دورې کړي دي مختلف ملکونه مو کتلي دي داسې یو ملک راته وښایئ چې د هغو یو ځانګړی رواج تاسو خوښ شوی عامه مېلمستیا زما د پښتنو نه وروسته د کولالمپور د خلکو خوښه ده کولالمپور ما دونه پورې ازمېیل ده که نه که د چا کرزي نو دا نه و چې مه راځه ښه جي غټه خبره ده او جي که د چا کره کښېنې نه دا وایي چې مه کښېنه که د چا کره سمله نو دا نه وایي چې مه سمله خوښ به ورته وایې که نه او د چا کره که خورې نو دا نه وایي چې مه خوره ټیک نو ما یې هلکه دا د بلا بچي دي بل شاهین صاحب یو سوال بل دی هغه دا دی چې ستاسو په ژوند کې د ټول نه غټ ارمان څه دی ما چې دا سبق وینو جي په لسم کې موږ ته حکم وشي چې وړو ساینس به نه وایه استاد نشي او زما دې قسم دی چې یو سړی دارالعلوم ویلله حسن المعاب مولوي صاحب د نوم دارالعلوم له ځان د هندوستان ته تللی دی او موږ د اردو استادان نه ته ووایه زموږ به څه سبق وکړو وی چې که ساینس وایه نو په خپله به یې وایه پیان به په خپله ورکوئ نو هغه چې وشو نو ما چې په دومره سیس کې چې زما نه خلک لس کاله مخکې وو یا د هغو سره ما یو ځای د امتحان ورکړو یا زما نه هغو وروسته ورکړو نو زما په اړه کې نن دا ماشومان دی چې کاش په دې وطن کې پوهه وی او زموږ سره زما د پلار سره پیسې وی او لګولی یې رامنې او ما د امریکا برطانیې په یونیورسټو کې سبق ویلی وی زه په یقین سره وایم چې زه به د شاهین 2000 دومره نور وم ما به لویې لوبې کړې وې خو دا یو غریبان یو نه پوهېدو لسم اتم باندې به والي صاحب په شپږم به استادان وویل دا پوره دی که نه نو دا خو دا بیا شکر دی خو زه یوه خبره کوم که زما په سبق کې زما مور نه وی غرضي نو زما پلار پکې دونه نو شاهین صاحب آخري سوال تپوس ته نه کومه هغه دا دی چې د غږ نیوزو د اورېدونکو دپاره تاسو څه پیغام لرئ رسول اسلام دی حدیث دی موږ خو چې حدیث بیا مو نه اکثره هغه حدیث پرېږدو دا خپله خبرې کوو نه لاول هغه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي وږی په ګېډه موړ کړه
وږی په ګېډه اوس په دې کې نشي چې سټیټ ټو خر یهودي عیسائی مسلمان وږی چې هر څوک نو ما ته د اکثر ځینې دا عالمان خو نه خو پوه خلک دی خو دا لږ داسې خلاصه ملاسه چې ودغه ما مسلمان د کوقه کوم دی وی وږی په ګېډه مورکا هر څوک چې دی خر وږی دی مې چې به سره کوي که نه نو دا یو غټ صفت دی چې پیغمبر علیه السلام ورته دوی اصیله خبره کوي چې وږی په ګېډه او حدیث شریف دی که نه مضبوط حدیث دی ښه شاهین صاحب ستاسو ډېره مننه تاسو ډېره مننه مالو ډېر خدای ګرانو کتونکو تاسو وکتل شاهین صاحب سره زمونږ مرکه تاسو ولیده زمونږ د غږ نیوز دا هڅه ده چې تاسو له داسې پوه خلک تاسو سره معرفي کړو چې تاسو تم څه زده کوئ موږ تم څه زده کړو او زمونږ دا قام لږ د شعور او پوهې په حواله باندې لږ مخ په وړاندې لاړ شي زه ستاسو د ټولو د شاهین صاحب ډېره مننه مهرباني